مولوي محمد یعقوب مجاهد خپل ځواکونو ته تازه امر کړی. همدارنګه ملا یعقوب د پاکستان د لوی درستیز وروستي څرګندونو ته هم سخت خبرګون وښود. دا چې ملا محمد یعقوب مجاهد خپل ځواکونو ته څه ویلي او د پاکستاني جنرال څرګندونو ته یې څه غبرګون وښود. بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. مولوي محمد یعقوب مجاهد له 209 الفتح قل اردو څخه لیدنه وکړه. د ملي دفاع وزارت وایي چې مولوي محمد یعقوب مجاهد د 209 الفتح قل اردو له رهبرۍ د لیواو له قومندانانو، مسؤلینو او د یاد قل اردو د نظامي ښوونیز مرکز له مجاهدینو سره لیدنه کړې. نوموړي مجاهدینو ته هر اړخیزه وینا وکړه او ویلي دي چې د صف وحدت، د خپلو امیرانو اطاعت، د اسلامي نظام د استحکام او د خپلو اسلامي او ملي منافعو ساتنې ته ځانګړې پاملرنه وکړي. دغه راز ښاغلي مجاهد د لیواو قومندانانو او مسؤلینو ته ویلي چې د افغان ملت د هوساینې لپاره خپل ټول توان په کار واچوي. د ملي دفاع سرپرست وزیر ژمنه کړې چې هڅه کوو ترڅو خپل قطاعت او جزو تامونه په بشپړ ډول اکمال کړو. همدارنګه مولوي محمد یعقوب مجاهد خپل ځواکونو ته ویلي چې د خپل امیر اطاعت وکړي، خپل پر سر پردیو جګړو کې ګډون مه کوئ. مولوي محمد یعقوب مجاهد د پاکستان د لوی درستیز د څرګندونو په غبرګون کې ویلي دي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې افغان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله ودی او انکشاف ته نه پرېږدو او په ټول توان د خپل هیواد ساتنه او حفاظت کوو. د پاکستان لوی درستیز ویلي وه چې د پاکستان په بریدونو او ناامنیو کې افغانان لاس لري، خو په غبرګون کې ورته افغان طالب چارواکو سخت غبرګون ښودلی و. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان لوی درستیز جنرال عاصم منیر ته په جواب کې ویلي وه چې د خپل بام واوره زموږ پر بام مه اچوئ. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.